د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده کرکټ لوبه منع اعلان کړه. په ټولنیزو شبکو کې د واتس اپ یو غږیز پیغام کې د طالبانو د 217 عمري قلو اردو یو مسؤل خپلو نظامیانو ته د ملا هیبت الله پیغام او امر رسوي، چې پکې ویل شوي ملا هیبت الله د کرکټ لوبه نه خوښوي او تر دې وروسته باید په هیڅ قلو اردو جزو، تامونو او قطعاتو کې جنګیالي د ورزش او ساتیرۍ په موخه کرکټ لوبه ونه کړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملا هیبت الله پیغام رسونکی د نوموړي له قوله په دې خبرداري کې زیاتوي: زه ملا هیبت الله خونزاده پر دې اخته یم چې له ټول افغانستان څخه کرکټ لوبه ورکه کړم، او په وینا یې دا چې زما خپل مجاهدین پر دې لوبه اخته وي نو ترې بد وړم. طالبانو رسما تر اوسه د ملا هیبت الله د دغه تازه بندیز په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، په 15 ورځو کې به د افغانستان شمالي ولایتونه له طالبانو تصفیه کړم. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.